بسم الله الرحمن الرحیم غواړم یې آباد آباد زه د محافظت عامې یو ساتونکی یم د افغانستان د ملي پروژو څخه په لوړ مورال سره ساتنه کوم. د کورنیو چارو وزارت اړوند د مساتنې ملي تصدۍ معاینات تر چتر لاندې یوه روزل شوې او په ټولو اړینو امکاناتو مجهزه محافظتي قطعه د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د سلما بند د امنیت د تامین په موخه ګمارل شوې ده. په دغه گزارش کې به تاسو ته د هرات ولایت او د سلما بند په اړه لنډ معلومات او د یاد بند امنیتي وضعیت له تاسو سره شریک کړو. قربان قربان یما وجانان زتانا وقربان قربان یما وجانان زغړم. هرات د افغانستان دریم لوی ښار دی چې د افغانستان په لویدیځ کې د هري سیند په حاصلخیزه سیمه کې موقعیت لري. هرات د منځني ختیځ، مرکزي او سویلي اسیا ترمنځ د ورېښمو لارې له امله ډېر لرغونی بلل شوی دی چې د هېواد په لویدیځ کې د سیمه ییز اتصال د مرکز په توګه عمل کوي. هرات ولایت د خپل اقتصادي او تاریخي اهمیت ترڅنګ د هري رود سیند له امله د خاص اهمیت څخه برخمن دی. د هرات ولایت مرستیال والی مولوي حیات الله مهاجر فراهي وایي د اسلامي امارات په راتګ سره په ټول هیواد کې یو ډاډمن امن تامین دی. محترم فراهي زیاتوي بندونه او ملي پروژې د اسلامي امارات په لومړیتوبونو کې دي او دې برخې ته یې بشپړه توجه شته چې په هرات ولایت کې د سلما بند جوړېدونکی پاشدان بند او همدارنګه د خواف هرات ریل پټلۍ یادونه کړې او پر دې ملي پروژو د کورنیو چارو وزارت اړوند د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاینات د مسلکي او غښتلو ساتونکو شتون مهم او ګټور وبله. د اسلامي امارات د راتللو سره په تیرو دریو کلونو کې الحمدلله په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت راغلی دی. همدا ډول د هرات ولایت چې د افغانستان یو مهم اقتصادي ولایت بلل کیږي، دلته هم الحمدلله امنیت بشپړ تامین دی. په دې برخه کې موږ ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکولی څو کومه ستونزه وجود نه لري. تاسو پوهیږئ زموږ د هیواد دپاره بندونه ډېر ارزښت لري. دا موضوع د اسلامي امارت د لومړیتوبونو په سر کې قرار لري. په هرات ولایت کې چې موږ د سلما بند، همدا ډول د پاشدان بند او د هرات خواف پټلۍ د مهمې ملي پروژې دي. الحمدلله د امنیت په برخه کې موږ هیڅ ستونزه نه لرو. د عامه ساتنې تصدۍ معاینات چې دلته کوم قطاعات دي په دې برخه کې کومې اړتیاوې چې دوی لري هغه الحمدلله ورته پوره کړل سوي دي د اړوندې ادارې لخوا او دوی په ښه توګه باندې د دې ملي پروژو امنیت نیولی او د دې ناحیې څخه موږ هیڅ تشویش نه لرو. سلما بند چې د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې موقعیت لري د هري رود پر سیند جوړ شوی دی. د مومنانو کور ته د ولیانو کور تل درنه ساتنه کړي د فدایانو کور د مومنانو کور ته د ولیانو کور. سلما بند د شهید سردار محمد داود خان د پرځېدو څخه وروسته په افغانستان کې لومړنۍ ستره پروژه ده چې په 2014 میلادي کال کې د جون په 4 نیټه افتتاح شوه. یاد بند چې د هندوستان په مالي مرسته په 290 میلیونه امریکایي ډالرو باندې ورغول شو د افغان او هند دوستۍ بند په نوم ونومول شو. د سلما بند څخه نه یوازې د برېښنا د تولید لپاره استفاده کیږي بلکې د اوبو لګونې لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي. یاد بند د هري رود 640 میلیونه مکعب متره اوبه ذخیره کولی او 240 میګاواټه برېښنا تولیدولی شي. د یاد بند جګوالی 1.5 متره او اوږدوالی 551 متره ښودل شوی دی. د سلما بند 2 توربینونه لري چې یوې د برېښنا او بلې د باغونو او زراعتي ځمکو د خړوبولو لپاره فعال دی. د هرات ولایت شاوخوا 8 ولسوالیو ته چې له چشت شریف ولسوالۍ څخه پیل او اوبي، پشتون زرغون، گذره، انجیل، زندجان، غوریان او کوهستان ولسوالیو ته اوبه رسوي.
چې د اوبو رسولو اندازه یې په یوه ثانیه کې 130 متره مکعبه ښودل شوې ده. انجینر برکت الله رحیمي د تخنیکی اړخه ډاډ ورکوي چې سلما بند ته د تخنیکی اړخه هیڅ نوه ستونزه نشته. هغه همدارنګه زیاتوي چې موږ د یاد بند لپاره د ګمارل شوو امنیتي ساتونکو له موجودیت څخه خوښ یو او د سلما بند لپاره نیول شوی امنیتي چاپیریال د ډاډ وړ دی. الحمدلله تا میفهمید که ما شما صحبت میکنیم تماما تجهیزات ازی چی در بخش خود ساختمانی ازی چی در بخش مکانیک و در بخش برق ازی کاملا کاسته اینا به اساس پلان کاسته منظم چک میشه و الحمدلله ما تا فعلا این نقطه‌ای که تهدید بری بند باشه بل تکنیکی نداریم ما. و به ارتباط موضوع تامین امنیت که قابل ذکره که ما با شما بگیم ما جای داره که از طریق همین کامره از ارگان‌های امنیتی که کندک محافظتی بند سلمای ما جای بسیار ابراز خصوصیتی داریم که به شکل شبانه روزی همون گزمه‌های بالاخره دارم و از ارتباط تامین امنیت که اصلا کاملا ما خاطر جمعی میدیم که انشالله هیچ نقطه خطری به حساب تغییر امنیتی نیه. د یادونې وړ ده چې د سلما بند د امنیت ساتنې لپاره د کورنیو چارو وزارت اړوند د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاینات تر چتر لاندې یوه روزل شوي او په ټولو اړینو امکاناتو مجهزه محافظتي قطعه د امنیت ساتنې لپاره ګمارل شوې ده. د دغې قطعې ځوانان په هر ډول شرایطو کې د یاد بند څخه د خپلو سرونو په بدل کې د امنیت ساتنه کوي. مولوي خدای رحیم عمران د سلما بند د محافظتي قطعې قمندان وایي د سلما بند امنیت یې په بشپړ ډول تامین کړی دی او ډاډ ورکوي چې له دې بند څخه به یاد ساتونکي په میړانه او زړورتیا سره د امنیت ساتنه کوي. محترم قمندان صاحب د یاد بند د امنیت د تامین په اړه داسې وایي. الحمدلله امنیتي وضعیت هم ښه برابر دی سره مجاهدین خپل پیرې کوي او ګزمې کوي موټر باندې ګزمې کوي رنجرو باندې موټرسایکلو باندې ګزمې کوي نو پیاده ګزمې کوي انشاءالله چې امنیتي وضعیت یې ښه پوره برابر دی انشاءالله. ولس ته مې د دغه بند پر برابر باندې انشاءالله چې ښه ډاډ ورکوو پوره امنیت مو ساتلی دی ځینې او ساتو یې امنیت په ځینې او رهبري ته به هم دا ډاډ ورکوو چې امنیت ښه پوره برابر دی او ښه مو ساتلی دی او ښې به ساتو انشاءالله تر څو چې ژوندي یو او خپل خدمت به د الله د رضا دپاره به ښه په ډاډه زړه باندې کوو. الله اکبر الله اکبر. باید وویل شي چې د کورنیو چارو وزارت اړوند د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاینات مسلکي او غښتلي دا ساتونکي په هیواد کې د اماراتي خصوصي او نړیوالو پروژو ترڅنګ د ملي سوداګرو او بهرنیو پانګوالو د سر او مال څخه د امنیت ساتنه کوي چې لله الحمد په پوره زړورتیا او مسلکي ډول یې د دوی لپاره امنیت تامین کړی.